سلامونه او نیکی هیلې بیا هم په خیر راغلی. افغان جرمن انفو یوټیوب چینل به پس له دې نه فعاله ساتم یا فعاله به په ګډه باندې ساتو. هغه د دې لپاره چې لږ څه مواد یا د آلمان په باره کې د آلماني ژبې په باره کې ژبه څنګه یادوای سو او ورځنی ژوند څنګه په آلمان کې تیریږي. که خدای کاوه بیا به د موټر چلونې تیوري درسونه هم سره مخته یوسو. خو نن یا دغه ویډیو دې باره کې ده چې څنګه کولی سو یوه ژبه یاده کړو. په دې ښه صحیح پوهیږو چې آلماني ژبه ډېر وخت ته ضرورت لري او ډېر عملي کارونو ته یا څنګه کولی سي دا ژبه ښه یاده کړئ. نو یا به خبرې کوئ یا به لوستل کوئ یا به اورېدل کوئ. نو د انسان فطرت هم دا د هر انسان استعداد هم فرق کوي چې یوه ژبه څنګه هغه یادولی سي. ځینې خلک دي هغې په اورېدلو باندې ښه یادوی سي، ځینې خلک دي په لوستلو باندې، او ځینې خلک دي چې د خبرو اترو یا هرومرو باید ورسره یو نفر وي چې خبرې وکړي، هغه ژبه ښه یادولی سي. ما کابو 3 کاله مخکې یا 2 کاله مخکې یو وړوکی مضمون لیکلی و چې څنګه کولی شو یوه ژبه یاده کړو. راځو هغه به یو دفعه مرور کړو، بیا استه استه نورې ویډیوګانې به هم په مرور د زمان سره اپلوډ کوم، هم د ژبې او هم د نور هغه شیان مې چې مخکې یادونه ورته وکړله هغه به هم له خیر سره مخته وړو په ګډه باندې. د ژبې زده کولو لارې چارې څنګه کولی شو یوه ژبه یاده کړو، یا ووایمه زموږ پښتو ژبه چې لږ څه مواد پکې لرو یا ډېر یا کم آلماني نه پښتو ته، پښتو ته آلماني ته. نو څنګه کولی شو موږ دغه مواد وکاروو، کوم مواد موږ په اختیار کې لرو چې آلماني ژبه ورسره یاده کړو. د آلماني ژبې یادولو لپاره که بیا چېرته تاسو غواړئ دا متن پوره ولولئ، زه به د دې لینک هم د همدې ویډیو نه لاندې تاسو ته په یوټیوب کې شیر کړمه. خو 4 شیان ډېر مهمه دي چې هغې ته باید سړی پاملرنه وکړي. په دې ټکنالوژۍ وخت کې کولی سي هغه دغه شیان وکاروي او یوه ژبه یا مخصوصا دغه آلماني ژبه ډېرې په اسانۍ سره او په کم وخت باندې یاده کړي. غوره په لیکه سیندونه او قاموسونه موږ لرو، غوره په لیکه د ودې یا د زده کړې کاریالونه دي، اپسونه دي چې هغه جوړ سوي دي، تاسو کولی سئ هغه وکاروئ. غوره د ژبې زده کړې لپاره پروګرامونه او میتودونه، کوم میتودونه شته دي او کوم پروګرام یا هماغه روش لاره شته ده چې موږ دا ژبه یاده کړو. د خبرو اترو لپاره په مطلوبه ژبه انډیوالان پیدا کول، یعنی تاسو باید په همدې ژبه باندې که کولی سئ د هغې ژبې د خبرو کوونکو سره رابطه وکوئ، کوشش وکوئ چې یو نفر پیدا کړئ او هغې سره خبرې وکوئ. راځو دې ته چې پښتو آلماني کې څه شی موږ لرو، کوم قاموسونه او سیندونه شته ده چې موږ یې وکاروو او پښتو آلماني مو ښه کړو، وبخئ آلماني مو ښه کړو او دا موږ وکاروو. که تاسو په آلمان کې هستئ نو دا معلومداره خبره ده چې تاسو د انټرنیټ هیڅ مشکل نه لرئ. کیدای سي په ځینو ځایونو کې که هغه د کډوالو هایمونه دي یا کورونه دي هلته کیدای سي لږ څه مشکله وي، خو بیا هم لکه افغانستان کې چې موږ د انټرنیټ مشکل لرو هغه مشکل دلته نشته ده. قاموسونه ټکی کام یو له هغه ویب سایټونو نه ده چې تاسو کولی سئ هر لغت آلماني نه پښتو ته یا پښتو نه آلماني ته پکې وژباړئ. راځو ګورو چې څه سهولتونه شته ده او کم قاموسونه په دې کې شته ده. راځو دلته یو بله یا ډېری هغه دي پکې قاموسونه شته دي، سیندونه پکې شته دي، خو دلته دایچ پښتو ډکشنري تاسو کولی سئ دا یو، دایچ پښتو ډکشنري 2، ممکن کېدای سي پښتو او جرمني دا ده، پښتو جرمن کمپیوټر، پښتو جرمن
تقریبا په دې تنه دلته 15 دانې قاموسونه دي چې تاسو کولی سئ هغه قاموسونه وکاروئ. په لیکه باندې هم فکر کوم چې دی به کاریال هم ولري، کولی سئ هغه کاریال ښکته کړئ. او دا د انډرایډ لپاره دوی کاریال هم لري، تاسو کولی سئ دا ښکته کړئ په خپلو موبایلونو کې او دا وکاروئ. او که چیرته تاسو کمپیوټر لرئ یا ویب براوزر لرئ، تاسو کولی سئ راسئ دلته او دا سند یا دا سندونه وکاروئ تر څو مو آلماني پښتو ښه سي. بیرته ځم. بل آلماني پښتو ډکشنري چاپ سوي ډکشنري ګانې 2 دانې موږ لرو، یا همغه 2 دانې سندونه لرو چې دا د ډاکټر صاحب اکرم ملکزي لیکل سوی ښه غټ کتاب ده. او بل د عارف انځورین قاموس ده، دا هم تاسو کولی سئ په ای بی کې پیدا کیږي، دواړه په ای بی کې پیدا کیږي، تاسو دا کولی سئ واخلئ. که هغه څوک انټرنیټ او دا شیان یې نه خوښیږي کولی سي دا کتابونه وکاروي. ګوګل ژباړن یا هماغه آنلاین او په لیکه د ګوګل ټرانزلیټر دی چې تاسو کولی سئ هغه وکاروئ. خو ګوګل ټرانزلیټر ځینې مشکلاتونه یا ګوګل ژباړن خپل مشکلاتونه لري، ستونزې لري، تر اوسه پورې صحیح کار ورته نه ده سوی. که چیرته تاسو کولی سئ پښتو نه آلماني ته، آلماني نه پښتو ته ژباړې وکوئ، کولی سئ دلته کومک وکوئ، هم به پښتو ښه سي او هم به ستاسو کارونه مخته تللي وي. نو د دې لپاره چې موږ همیشه یا هر کله وکولی سو، که په ټرین کې یاستو، که په د کار په پوزه کې یاستو، که ناست یاستو، لغتونه یا ویونونه همیشه تکرار کو، نو کولی سئ ځینې کاریالونه د اپ سټور نه یا پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ او د گیم په ځای باندې په موټرونو کې یا د فیسبوک کتلو په هغې کې په ټرین کې هغه وکاروئ او خپله ژبه ښه کړئ. کوم میتودونه شته ده چې زه به موږ ښه کړو؟ یادوري مخکې مو وکوله چې خبرې اترې دي، ځینې خلک په خبرو اترو، ځینې په لیکلو باندې او ځینې په اورېدلو باندې غږیز بڼه، ځینې لوستل. دا لوستل ډیر کوشش تاسو سره کوي چې تاسو آلماني ښه سي. یو دا خو تاسو لوستل پکې یادوئ، هغې کې هره ورځ تاسو نوي نوي لغتونه وینئ، ستاسو لیکل هم ورسره ښه کیږي، تاسو روانې خبرې هم کولی سئ. د آینس نه نیولې د ډېر لوړ نیوو یا سطحې پورې کتابونه شته ده چې تاسو کولی سئ هغه کتابونه واخلئ او ویې لولئ. که چیرته تاسو د اخیستلو توان نه لرئ، ضرور هم نه ده چې واخلئ. شتات بیبلیوټیکونه یا هماغه کتابتونونه چې دي کولی سئ د هغې کارت ولرئ او تاسو کتابونه ترېنه په یو څه مودې لپاره راوړئ او هغه کتابونه ووایئ، بیرته یې ورته ورکړئ او تسلیم یې کړئ، نور کتابونه راوړئ. نو دا هغه میتودونه وو چې ما ورته لږ څه یادوري وکوله او راټول کړي مې وو. تاسو کولی سئ خپله کړنلاره انتخاب کړئ چې څنګه تاسو او په کوم وخت کې یوه ژبه یادولی سئ او مخته پکې تللی سئ. که تاسو هم نور ټیپونه لرئ، لارې چارې لرئ، موږ ته یې لاندې په کومنټ کې ولیکئ، موږ به هغه تر نورو هم ورسوو. ډیره مننه، ښې چارې، الله مو مل شه.